احمد مسعود تازه غبرګون طالبانو حکومت ته. احمد مسعود وایي څو سوه ورځې کېږي چې افغان نجونې مکتبونو ته نه پرېښودل کېږي، دا باید خامخا خوشي کړی شي. احمد مسعود دا هم ویلي دي چې طالبانو ډېر له لیک لوسته لرې ساتلي دي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود روسیه د افغانستان دوست هیواد وباله. احمد مسعود ویلي موږ د نړۍ په یو مهم او د افغانستان یو دوست هیواد په پلازمینه مسکو کې راغونډ شوي یو چې د افغانستان ستونزو په اړه په خپل منځ مخاطبانو او د سیمې له دوستانو سره مطرح کړو. ښاغلي مسعود د طالبانو پر حکومت نیوکې وکړي چې د ټولنې نیمایي وګړي له لیک لوسته لرې ساتلي دي. هغه په افغانستان کې د ټاکنو او د خلکو د رایو پر بنسټ د حکومت د جوړولو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې ویلي وو چې د تیر حکومت سیاستوال ازمویل شوي او تمه نشته چې د افغانستان خیر لپاره به کومه پریکړه وکړي. هغه ویلي دي چې 20 کاله کېږي چې دغه سیاستوال په افغانستان کې واکمن دي. کوم کار یې کړی، کوم خاص کار یې افغانستان لپاره وکړه. زیات ولس وایي چې د طالبانو حکومت دوهم کال دی چې ډیر پرمختګ افغانستان وکړو، نړۍ ټول وپیژاندو او ډیر کانالونه هم جوړ شول. افغانستان د آبادۍ پر مخ ډیر چټک روان دی. افغان ولس دا هم ویلي چې موږ نور سیاسي مشران نه غواړو، همدغه مشران مو قبول دي او رایې ته کومه اړتیا نشته. د طالبانو حکومت مشرانو هم دا ویلي چې رایې ته اړتیا نشته، هر ولس مو منلی دی او هر ولس موږ منلی یو. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا اوس زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان تر بیا ښې چارې.